د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ د سوري پاڼ سیمه کې د یو کانال د چارو پیل ده. د یاد کانال چارې د اړیکو دفتر یا ټیلو د خوست ولایت د شمال خرم فرید دریایي حوزې ریاست د ټولنیزې پرمختیا او پایښت لرونکي معیشت پروګرام له لوري پیل شوي دي. د یاد کانال د یو انجینر په وینا د دغه پروژې په مرسته به د 5 بیلابیلو کلیو د 1200 کورنیو 3440 جریبه ځمکه خړوبه بشي. دوی زیاته کړه چې په یاده پروژه کې تر 4000 زیات ماهر او غیر ماهر کارګرو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. تقریبا 12.5 متره طول لري او کانال چې دی 80 سانتي ارتفاع دی د سوري دی د کانال او 50 سانتي د بي سي په شمول ارتفاع لري. یاد کانال چې دی 15 پلچکونه کې دي په طول د کانال کې 15 ګودرونه کې دي او درې غدي د پلي تګ لپاره سلبونه یا وړه پلچکونه پکې موجود دي. نو دغه کانال تقریبا 6 میاشتې وخت لري. په 6 میاشتو کې به دا کانال ترسره شي چې د کانال ټوله بودیجه چې دی هغه 1,19,000 امریکایي ډالر دی چې په دې کې 10% د کلي ونډه شامله ده. 10% به کلي ونډه پرې کوي او 9% د ټیلو دفتر د SLSD پروګرام لخوا تمویلیږي. نو دغه پروژه به تقریبا په 6 میاشتو کې ترسره شي. بل لور بیا د خوست د اړیکو دفتر مسؤل ویل چې د دې پروژې ترڅنګ په خوست کې د زراعت په برخه کې بیلابیلې پروژې په کار روانې دي او په راتلونکي کې پلان لري چې په بیلابیلو سیمو کې نورې پروژې هم پلي کړي. خو د دې نه علاوه د زراعت بخش کې د ځنګلونو بیا احیا کولو په بخش کې مالدارۍ په بخش کې مختلف ولسوالۍ کې موږ فعالیت لرو لکه علشیر، زازي میدان، مساخیل، مندوزی و اسماعیلخیل، نادرشاکوټ په دې کې مختلفو بخشو کې کار کوو. د زراعت په بخش کې، باغدارۍ په بخش کې، د اصلاح شوي تخمونو د شولو، د لوبیاو، د وږې په دا بخش کې پیلن کارونه روان دي. آینده کې موږ پلان دی چې همدغه کارونو ته دوام ورکړو. علاوه د هغو نه تېر کال د سږ کال کې موږ 140,000 ونې په مساخیل او کلندر کې په دې منطقه کې د ځنګلونو بیا احیا کول واټر شیټونه هم جوړ کړو په هغه کوم ونې کېښودې. نو راتلونکي کال دپاره بیا موږ د زراعت په بخش کې او د غرونو د شنه کولو پروګرام شته. همدارنګه د سیمې اوسېدونکي بیا ډېر خوښ دي چې داسې پروژې ورته پلي کېږي خو تر څنګ یې د نورو دې ته ورته پروژو غوښتنه کوي. موږ د ټولوي مؤسسې نه ډېر منندوی یو چې په داسې حال کې ډېر پخه وضعیت کور پیل کړی ده او ډېر ښه روان ده. خدای دې وکړي چې نوره توجه ته زیاته کړي. خلک ډېر خوشحال دي. نو موږ دې نه ډېره مننه کوو او باید ډېره توجه ته وکړي. نوره ده کې نوره ونډیا واخلي چې دا خلک ډېر غریب دي خپل هغه ته ورسېږي. چې موږ ته د کار زمینه برابره شوې دی. موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته نورې پروژې هم راکړي ځکه چې خلک ډېر بیکاره دي او کار زمینې ورته برابرې شي. نو موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله شو. یاد دې وي چې له دغې سیمې په تیرو 20 کلونو کې ډیری وختونه د جنګونو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د سیمې اوسېدونکو په وینا چې دوی ته د پرمختیا په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي شوي.